السلام علیکم دوستانو، څنګه حال دی؟ امید لرم تاسو به ښه یې. فرض کړئ زموږ د فیسبوک یو اکاونټ سي او دغه اکاونټس موږ ډېر وخت استعمال کوو او غواړو چې د فیسبوک دغه زړه آی ډي ختمه کړو، ځان له نوې آی ډي سازه کړو، یا موږ نوې اکاونټ ساز کړی مطلب نوې آی ډي سازه کړې غواړو د فیسبوک دغه زوړ اکاونټ زړه آی ډي ختمه کړو. نو څنګه ختمولی شو؟ نو زموږ نننۍ ویډیو زموږ په دغه باندې د فیسبوک زړه آی ډي پرمننټلی همیشه لپاره څنګه ختمولی شو. بیا کوشش وکړئ ویډیو را تر پایه وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، فیسبوک پیج هم فالو کړئ. سو لیټس بګین. دې لپاره به لاړ شئ خپل موبایل کې فیسبوک اپلیکیشن ته، فیسبوک به آن کړئ. فیسبوک هم چې کله آن کړو تاسو بره ښکاري دا 3 لاینه دغه 3.com په دغه به کلیک واخلئ. باندې کلیک واخیستو دلته به تاسو هغه آی ډي لاګین کړئ آی ډي چې تاسو ختموئ. تاسو به ښکته ښکاري سیټینګز اینډ پرایوسي به دغه به کلیک واخلئ. تاسو به ښکاري 4 نمبر سیټینګ په سیټینګز به کلیک واخلئ. که باندې کلیک واخیستو دلته به تاسو پس نمبر ښکاري پرسونل اینډ اکاونټس انفارمیشن په دغه به کلیک واخلئ. باندې کلیک واخیستو دلته به تاسو لږ شان انتظار وکړئ او دلته به تاسو ښکاري 4 نمبر اکاونټس انورشپ اینډ کنټرول په دغه به کلیک واخلئ. که باندې کلیک واخیستو تاسو به دې ته لږ شان انتظار وکړئ، ولې چې زموږ سره نیټورک کنیکشن لږ پرابلم دی. تاسو به دې ته لږ شان انتظار وکړئ او دلته به تاسو څه کوئ؟ دلته به تاسو به دې ته لږ شان انتظار وکړئ او دلته به تاسو ښکاري ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن په 2 نمبر په دغه به کلیک واخلئ. کله دغه باندې کلیک واخیستو دلته به تاسو ته ښکاري ډي اکټیویټ اکاونټس او ډیلیټ اکاونټس. تاسو وایي چې ډي اکټیویټ اکاونټس ته وایي او ډیلیټ اکاونټس ته وایي. ډي اکټیویټ اکاونټس هغې ته وایي چې تاسو دغه میسنجر استعمالولی شئ، دغه ټیمپرري دغه دوباره تاسو بیرته ریکور کولی شئ. او ډیلیټ اکاونټس هغې ته وایي پرمننټلی همیشه لپاره دغه تاسو دغه آی ډي پرمننټلی همیشه لپاره ختموئ. تاسو به ښکته ښکاري ډیلیټ اکاونټس په دغه به کلیک واخلئ او تاسو به ښکته ښکاري کنټینیو ټو اکاونټس ډیلیشن په دغه به کلیک واخلئ. باندې کلیک واخیستو نو تاسو به دلته وایي چې بیفور یور ډیلیټ د ډیلیټ کېدو له مخکې وی می بی ایبل ټو هیلپ موږ ستا مدد کولی شو. هغه میسج کې لیکلي څه وجه ده چې ته خپله آی ډي ختمې یا ستا آی ډي چا هیک کړې ده، څه وجه تاسو به ښکته ښکاري دغه نه به تاسو یو راوالئ او دغه به تاسو منتخب زه دغه ورکوم 2 نمبر آی هیو پرایوسي کنسرن په دغه به کلیک واخلمه. کله باندې کلیک واخیستو نو تاسو به ښکته ښکاري د بلو کلر کنټینیو ټو اکاونټس ډیلیشن په دغه به کلیک واخلئ. کله دغه باندې کلیک واخیستو تاسو به لږ شان انتظار وکړئ. نیټورک کنیکشن پرابلم دی، ډېر ساري. دلته به تاسو اوس څه کوئ؟ دلته به ستاسو د بل شان انتظار وکړئ، ولې چې نن زموږ سره د فیسبوک کنیکشن ډېر پرابلم دی. نو تاسو به ښکته راشئ او تاسو به ښکاري ډیلیټ اکاونټس په دغه به کلیک واخلئ. کله باندې کلیک واخیستو نو دلته تاسو ته وایي کنفرم دیس ایز یور اکاونټس، دا ستا خپل اکاونټس دی. نو تاسو به ښکاري د انټر پاسورډ په دا خانه کې دلته به تاسو د خپلې آی ډي پاسورډ انتخاب وکړئ. کوم چې ستاسو پاسورډ وي هغه پاسورډ به تاسو دلته په دغه کې ورکړئ. کله چې تاسو دغه پاسورډ ورکوو نو زه خو نه ختمومه او خپل اکاونټس او تاسو غواړئ چې موږ خپل آی ډي ختمو پرمننټلی همیشه لپاره، یعنې دغه اکاونټ موږ ته دوباره په نظر نه راځي. نو تاسو په دلته دا خانه کې خپل د فیسبوک آی ډي پاسورډ ورکړئ او تاسو به ښکاري کنټینیو په دا کنټینیو به کلیک واخلئ. کله باندې کلیک واخیستو نو ستاسو د فیسبوک دغه آی ډي به ختمه شي پرمننټلی همیشه لپاره.
دوباره به دغه اکاونټس په بل څه کې په نظر نه راځي. نو تاسو به دغلته پاسورډ ورکوئ په دغه خانه کې او تاسو به ښکاري کنټینیو په کنټینیو کې کلیک واخیستو نو ستاسو د فیسبوک دغه آی ډي به ختمه شي. په 3 ورځو کې به تاسو دغه آی ډي مکمل ختمه شي. تاسو یو میسج راشي چې ستا آی ډي پرمننټلی همیشه لپاره ختمه شوه او دوباره ستاسو دغه اکاونټ بل څه کې په نظر نه راځي. نو زه خو نه ختموم. نو په دغه تور باندې تاسو د فیسبوک دغه زړه آی ډي پرمننټلی همیشه لپاره ختمولی شئ. خو ویډیو مو خوښه شي نو ویډیو لایک کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. اوس موږ له راکړئ اجازت د خدای